رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی مکرمې نه لاړلو او طائف ته لاړلو، دې دپاره چې طائف کې خلکو ته د ایمان دعوت ورکړي چې خلک ایمان راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته چې لاړو په عبد یا لیل باندې دا درې ورونه وو، عبد، لیل او حبیب، خو په روایتو کې صرف عبد او لیل راغلی دی، حبیب پکې نه دی راغلی. دریوانو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام پیش کو، دریوانو اسلام نه انکار هم وکړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته استغیث پوری ویلي، استغیث پوری ورته دا ویلي وای آیا ته الله رب العالمین ته یوازې خوښ شولې او تی په پیغمبري باندې راولېږلي؟ او بل ورته وای الله رب العالمین ته په دې دوه ښارونو کې نور څوک میلاو نه شول، بس تی په پیغمبري راولېږلي؟ او بیا یې ماشومانو ته وویل، خپلو غلامانو ته یې وویل او اواز یې ګډه کړله، وایي دغه سړی محمد رسول الله په کاڼو باندې اولی. خلک، ماشومان، غلامان کاڼي راخستې دي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او زید بن حارثه رضی الله عنه بس کاڼو باندې ولي، روان دي په کاڼو باندې ولي. محمد رسول الله سر مبارک ته کاڼي ور برابرېږي. د زید بن حارثه رضی الله عنه شجاعت ته ګورئ، د دې مینې او محبت ته ګورئ، هغه کاڼي ته خپل سر ور مخې ته کوي. محمد رسول الله باندې چې کم کاڼي ګزار کېږي هغې غزار ته زید بن حارثه رضی الله عنه ځان ور مخې ته کوي. زید بن حارثه رضی الله عنه د هغې سر لهو لهان شو، سر یې وشکېدلو، سر یې مات شو. محمد رسول الله هم ډېر ولګېدو، ډېر زخمی شو. د محمد رسول الله پنډۍ مبارکې لګېدلې دي، وینې ترې روانې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به چې کله کاڼي ورېدل، د کاڼو باران پې و، نو رسول الله مبارک به د عاجزۍ د وجې نه کېناستلو، خوږ به شولو، وینې ترې روانې وي، نبي علیه السلام به کېناستو. چې کله به کېناستلو دغه ظالمان به لاړل، رسول الله صلی الله علیه وسلم به لاس نه ونیولو او داسې به روان کړو. چې کله به روان که بیا به ماشومان ته ویل چې بیا پې کاڼي وورئ، بیا په رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې کاڼي راورېدل. دا په څه عجیبه وخت و. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو باغ دی، هغه باغ کې کینی، الله رب العالمین ته سوال کوي، ای د بې کسو ربا، ای د کمزورو ربا، انت رب المستضعفین، ته د کمزورو ربی، الله ته د کمزوري امداد کوونکی، الله زه لاچار یم رب ذوالجلاله، بې کسه یم، الله ته زما امداد نصیب کا. او بیا الله رب العالمین ته یو عجیبه بله دعا کوي، ای ربا چې ته زما نه راضي، الله چې ته زما نه راضي، الله په دې تکلیفونو مې هېڅ پروا نشته دی. الله د الله د دین دپاره محمد رسول الله دغه تکلیفونه ګاللي دي، دغه یې تېر کړي دي. زید بن حارثه رضی الله عنه د سر نه وینې بهیږي، د محمد رسول الله د پنډو نه وینې بهیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې حالت کې شو. یو بل باغ دی، هغه باغ ته چې کله لاړل نو هلته څنګه چې وردننه شول، یو دوه کسان یې ولیدل، عتبه و شیبه ولیدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه په عتبه و شیبه باندې نظر پرېوتو، رسول الله مبارک ته خوند ورنکړ، د غزې کې ورته حصارېدلو خوند ورنکړ، ځکه رسول الله ته فتح وه چې دا خو زما په مکه کې دشمنانو او د اسلام غټ دشمنان عتبه و شیبه. نو رسول الله مبارک واپس اراده وکړه چې دې ځینه لاړ شي، ځکه دا خو د دوی باغ دی او د دوی باغ ته دشمن باغ ته څنګه ځي. لیکن کله چې عتبه و شیبه وکته، محمد رسول الله دومره زخمی شوی و، دومره تکلیف ورته میلاو شوی و چې ګوره عتبه و شیبه د محمد رسول الله دشمنان دي، لیکن د هغوی په زړه کې هم رحم رالو. الله د هغوی په زړه کې هم رحم رالو. که هر څنګه دی وایي موږ خو به ایمان نه دی راوړی، خو سړی صادق دی او امین دی، زمونږ کلیوال خو دی که نه، په زړه کې پرې رحم رالو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته کېناستو، نو هغه عتبه و شیبه یو غلام و، عداس نوم یې، عداس هغه نصراني غلام و، نصراني و او د نینوې نه راغلی و. هغې غلام ته یې ویلې چې لاړ شه، هغه سړی خلکو په کاڼو باندې ویشتی دی، لهو لهان دی، وینې ترې بهیږي، ډېر په بد حالت کې دی، لاړ شه او دغه انګور واخله، دا انګور پلیټ کې واچوه، هغې سړي ته یې ویسه. کله چې هغې انګور راوړل، رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته کېښودل. رسول الله صلی الله علیه وسلم انګورو ته څنګه لاس کړل او انګور یې خوړل، وایي بسم الله، شروع کوم په نامه د الله باندې. هغه عداس غلام هغه حیران شو، وایي په دې ټول ښار کې ما خو کله داسې انسان نه دی کتلی چې هغه کله خوراک کوي هغه بسم الله وایي، دا څنګه سړی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، وایي ته د کوم ځای؟ وایي زه خو نصراني غلام یم. وایي د کوم ځای نه یې؟ وایي د نینوې یم. وایي
نینوا یو ځای د موصل کې یو ځای و زه د هغه ځای نه راغلی یم بس پخوا جنګونه و په هغې کې غلام شوی یم اوس د عتبه و شیبه غلام یم او زه د نینوې یم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ښه وایي ته د یونس علیه السلام د کلي عداس ورته وایي یونس علیه السلام ته څنګه پیژانې په دې کلي کې څوک هم یونس علیه السلام نه پیژني او تی پیژني. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي هغه زما ورور دی که نه هغه زما یو پیغمبر رور دی زم د الله د طرف نه پیغمبر یم او یونس علیه السلام هم د الله رب العالمین د طرف نه دا پیغمبر. څنګه چې عداس سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یو څو خبرې وشولې فورا یې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړلو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تندی مبارک یې ښکل کړ. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته ویلي یا رسول الله بس زه هم ایمان راوړم په تا باندې ته خو د الله پیغمبر یې. چې کله دا عداس واپس لاړلو عتبه و شیبه چې د اسلام دشمنان د محمد رسول الله سخت دشمنان هغوی چې کله وکتل چې عداس خو موږ د دې دپاره ولېږو چې صرف انګور ورته ویسي او دا خو لاړو د هغه تندی هم ښکل کړو او لکه چې په هغه باندې ایمان راوړو. نو عتبه و شیبه ترې نه تپوس کوي چې تندی دې ولې ښکل کړه. هغه ورته وایي د الله په ذات قسم دا ډېر یو بهترین سړی دی ډېر بهترین سړی دی په مخ د ځمکه باندې دا بهترین سړی دی. هغې ورپسې په خندا شول قهقهه یې ورپسې ولګوه وایي تا دا د نصرانیت نه دی اړی. د هغه عداس غلامو کله چې د بدر جنگ کېدلو عتبه و شیبه په بدر جنگ کې مردار شوي دي. د بدر جنگ چې کېدلو د بدر جنگ نه مخکې دا عداس رضی الله عنه دا صحابي شو که نه دا د دې نه مخکې وفات شوی دی. خو د بدر جنگ دا وخت مقرر شوی و دا په خپلو آقاګانو ته خپې ورته کلکې رانیولې وي وایي د الله دپاره د الله د پیغمبر دشمني مه کوئ د الله د پیغمبر دشمني مه کوئ د الله پیغمبر پسې مه ورځئ هسې نه ګوره الله مو تباه و برباد کړي. ډېرې سوالي مینت یې ورته وکړې لیکن هغې دا مینت یې چېرته منلي او د بدر جنگ ته رالل نو هلته بیا مردار شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سخت تکلیفونه میلاو شوي